په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. قزاقستان وایي افغانستان ته یې د وړو صادرات پیل کړل. درنو لیدونکو وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. قزاقستان وایي افغانستان ته یې د وړو صادرات پیل کړل. د قزاقي رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد حکومتي چارواکو ویلي چې د صادراتو په برخه کې شته ستونزې حل شوې او افغانستان ته یې د وړو صادرات پیل کړي دي. د قزاقي رسنیو د راپورونو له مخې قزاقستان افغانستان ته تیر کال شاوخوا 2 میلیونه ټنه وړه او نور عالیجات صادر کړي دي چې د وروستي وضعیت له امله په دې صادراتو کې کموالی او ځنډ راغلی و. سرچینې ویلي چې اوس یې بیرته د وړو صادرات پیل کړي دي او قزاقي وړه به د افغانستان د بازارونو ته صادرات شي. قزاقستان داسې مهال دغه خبر ورکوي چې د همګړۍ په افغانستان کې د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې لوړ شوي دي او خلک له ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان